کاشکې زه د بوډۍ ټال وای پاس په غرونو ښکارېدلی، کاشکې زه د بوډۍ ټال وای پاس په غرونو ښکارېدلی، کاشکې زه پښتون پګړی وای په دارونو ښکارېدلی، کاشکې توره شپه دوزخ وای، کاشکې اور وای مستېدلی، یا د ښکلې شان رڼا وای په خوندونو ښکارېدلی. یا د علم وای د کفر بیا د کفر زلزله وای، یا د توره هدیره وای په قبرونو ښکارېدلی، یا مرید د پیغمبر وای ښکلی تخت د سلیمان وای، بیا فرید وای احمد خان وای په لکونو ښکارېدلی. خو چې نه وای پښتنو کې، خو چې نه وای پښتنو کې، نه مې دین نه مې مذهب وای، بس یو موټی د صحرا وای په رنګونو ښکارېدلی، یا د نر غوندې شاعر وای په رباب راتاوېدلی، بیا تاریخ د پښتنو وای په مرګونو ښکارېدلی. د هوسۍ په شان اصیل وای، د طوطي په شان ګویا وای، اتفاق وای پښتنو کې په بریتونو ښکارېدلی، هغه تخت وای هغه توره هغه ننګ وای، بیا ډیلي کې احمد شاه وای په پوځونو ښکارېدلی. په رښتیا که یو افغان وای یا بربنډ افغاني وای، اصولي د دار پښتو به په دارونو ښکارېدلی، اصولي د دار پښتو به په دارونو ښکارېدلی.